الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزان، رمضان المبارک تا یو څو ورځې پاتې شوې. شعبان مبارک میاشت ده. په دې شعبان مبارک میاشت کې د رب العالمین عبادت په یکسویۍ سره کول د هر مؤمن مسلمان باندې لازمي ده. حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم متواتر رجوع باندې د رمضان نه علاوه کوم لیدلې دي د شعبان کې لیدلې دي. او د شعبان د میاشتې فضیلت د تواتر د احادیثو نه ثابت دي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي ډېر په اهتمام سره بدی کې نیولې او امت ته د 15 د شعبان نه منی کړی دي. اوس حکمت ته وګورئ. الله رب العزت انبیاء ته یو خپل طاقت، یو خپل قوت، یو خپل صلاحیت ورکړي چې هغه خلقو ته غنښت او د سنت عمل دار چې د شعبان په لسمه روزه ونیسي. دا ځنې خلک تاسو په دې کې لیدلي چې کله په لسم شعبان شپه راشي یا د څوارلسم شعبان ورځ راشي، څوک د څوارلسم ځي څوک په لسم ځي، خو د شپې زیاتره خلک داسې کوي چې قبرستان ته ځي، د مړو دپاره دعا کوي او دغه رنګې د ایصال ثواب دپاره صدقه خیرات څه هم کوي. دا سنت عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیره د خپلې حجرې نه ووته او روان شو. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې شاته غلی غوندې ووتم، روان شو چې ومې کتل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت البقیع ته تللی دی، هلته کې دعا غواړي او هلته کې تللی دی. بخاری شریف کې زیارت القبور کې راغلی دي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې
قبرستان ته نو دعا به کوله د خپل امت لپاره به دعا کوله او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول نه اوچت عمل د دې امت لپاره چې سبق دی قبرستان ته ماتازو کمړی کټ سره لاړ شو کله غرانګي پیدل لاړ شو هغه به شپې برکو دلته کې لاړ شو دلته کې مولانا صاحب په خبر خوا کې بیان کړي دلته کې ماته هغه به شپې لګو خو خپل غپا مګرم کړی ابل ته ویرا چې دا ګټه صفه ده دلته کې دا پروا دا احساس دا بالکل د چا په زړه کې نه وي چې زه قبرستان ته راغلی یم هغه ځای ته راغلی یم هغه منزل ځای ته راغلی یم چې هر انسان بدل ته راتګ کېږي دا احساس نن سبا د خلکو نه ختم شوی د دنیا اثر رسوخ په هر یو انسان باندې دومره غالب شوي دي چې د آخرت لومبی منزل کم ځای چې دی هغه یې تېر کړی لکه مثلا تاسو وګورئ دین چې دی په دې دین کې نوې نوې خبرې راوباسي نو بدعت شو دین د پر آرټ جوړېږي نو صدیباب ورته جوړ شو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نن سوال لسنیم سو وکاله مخکې د دنیا نه تللی دی او قرآن کریم کې درته ویلي دي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا آیات نازلی کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر زیات جاړي حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي نن خو د خوشحالۍ ورځ ده چې دین مکمل شو ته جاړي وی ټیک ته ویزه ځکه جاړم چې دین مکمل شو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ نزی دنیا نه روان دي دین خو پوره شو هغه چې سره رسول راوي رسول الله رب العزت ته خو پیغمبر را لېږلو د کائنات سردار را لېږلو چې د دنیا د ټول د کائنات دار و مدار په دې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه سردار را لېږلو نن دین پوره شاغ روان دی او دین چې دیوی سینې نه بلې سینې نه بلې سینې نه بلې سینې ته دا منتقل کېږي او دا د قیامت ته سهاره پورې به دا روان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود و قرآن موجود و بیا په رستې باندې حضرت عثمان رضی الله عنه را جمع کړی په کاڼو باندې لیکلی شوی په سرمنو لیکلی شوی په پاڼو لیکلی شوی په دیوالونو په یو ځای په بل ځای لیکلی شوی حافظان ټول کېنول صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ټول کېناستل قرآن را جمع کړ قرآن یې ولیکل حضرت عثمان رضی الله عنه په هغه وخت کې اووه صحیفې اووه کتابونه یې چاپ کړل مکه کې جدا کېښودو مدینه کې جدا کېښودو شام کی جدا کېښودو یمن کی جدا کېښودو په هر ځای کې یو یو نسخه یې کېښودو او چا به چې تلاوت کو چې دا پسې به ناست په جومات کې لکه څنګه چې مولانا صاحب ناست درس کوي نو ټول خلک ورته راجمع شي او تلاوت به اورېدو بیا چې کله هم د رو د مسلمانانو سلطنت راتلې هر قرآن نه به یو نسخې چاپ کېدي رو خورېدې تر نن ورځې پورې د وګوره قرآن نه په دې طریقه موږ ته راورسېږي او علم به څنګه علم د حدیث علم به چې زده کو نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به چې چا مستقل روایت اورېدلی تواتر سره به یې اورېدلی هغه پسې به یو محدث ته هغه روایت به یو صحابي تر دې پورې امام بخاري رحمت الله علیه چې کله حدیث نقل کو کله به یو حدیث به نقل کو او به لامل دو رکعات نفل به ادا کړ بیا به حدیث ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم به وی حدیث به ولیکو هغه نسخه اته نن مسلمانانو ته ورسېده پدې الله سم صدای کی یو ملعون رباسی او د ختم نبوت دعوه کوي د نبوت دعوه کوي د ختم نبوت نه انکار کوي ادا وای
کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغلی ټیک دا خو چې هغه لاړ کنه پس اخیرنه نبی زه او تر دې پوری په مسلمانانو کې یو داسې قسمه زهر خواره کی وای مړه د قادیانې کوم څه یو ورته خیر ته کافر ته خو دغه په دې ملک خو اختیار شته چې کم سړی د دین غدار وي د ملک غدار وي د آئین غدار وي د قانون غدار وي اچرم د اسلام خیر خوانه نه تاسو په فلسطین کې وګورئ سونه حشر نشر را روان دي سونه ظلم او زبردستی سوره جبر روان دي همدغه خلکو ته د علماو مینتونه کړو چې يهوديانو باندې ځمکه مخر سوي ځان بلا کوي په بي سوره نه لیکنه د دې خپل کار سره کار رو په غالب کېدل نن سبا جبر تشدد او اتهام پسند دی دا خبره مجال ته یو کس خو دې قبول دوستانو عزیزانو عرض می دا کولو نن سبا په ملک پاکستان کې وګرځه په هر ځای کې وګرځه هر یو انسان په هر ملک ته دري چرې به هم د چا د خولې نه دا و نه لري چې زه هندوانو سره ناست وم او هندو خپل مذهب پېشوا پسې بدې ردي ویني زه عیسائی سره ناست یم او عیسائی خپل مذهب پېشوا پسې بدې ردي ویني یهودي سره ناست یم خپل مذهبي پېشوا پسې بدې ردي ویني نه چې مسلمان رانیولې دی او د خپل مذهبي پېشوا پسې لګیاوي عالم پسې لګیاوي دی خو نه پوهېږي د سره خو علم نه ده ته خبره مخې ته ټارګېټ کې کېږي ورته چې داسې وکړه دی خو نه پوهېږي دی خو لګیاوي او چې کله په دین باندې بیا حمله کوي هغوی علما یې الریډي بدزنه کړي بیا چې هغوی څه خوښوي دې سره کبې لوبې کوي ورسره بیا د هغوی کار دوستانو عزیزانو عرض می دا کولو د شعبان مبارکه میاشت ده په دې شعبان مبارکه میاشت کې رب العالمین د انسان تقدیرات لیکي چې دی به څومره خوراک څښاک کوي دی به اغوندي څومره کیني به کم ځای کې سکي به څه عمر به څومره دا ټول هر څه د انسان لپاره لیکلی کېږي تر کومې پورې به ژوندی تر کومې پورې به ګرځي تر کومې پورې به بیمار وي دا ټول هر څه صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین یو صحابي دی حضرت انس رضی الله عنه راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي د الله رسوله دا راته ووایه چې د دې شپې فضیلت څه دی په دې باندې الله رب العزت په انسان باندې څه خاص کرم کوي روایت کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې الله رب العزت دیوی نفلی روجی د برکتا د انسان د جهنم نه دومره لري کی لکه کارغه چې پیدا شي تر مرګ پورې هغه الوزي دور دې د جهنم نه لري محدثین فرمایي چې مثال کې د کارغه زکه ورکو چې د عمر په ټولو ماغانو کې ټولو کې سیوا عمر د دی او ستن د عمر 200 کال لیکل دي 200 کال د کار عمر دوستانو عزیزانو دیش په ليله البرام وای د دوزخ د بری کېدو شپه ورته وای ليلة الصفوة وي د تستاويز ولا شپه وتوي ليلة مباركة ورتوي د برکتونو ولا شپه ورتوي جناب کریم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیرو فرمایل چې کله هم په دې شپه باندې یو انسان عبادت کوي که هغه انسان دومره ډیر زیات ګناهګار وي د بنو کلب د قبیلې چیلې د ټول عرب کې مشهور وي په تعداد لحاظ سره وی کده د چیلو د وختو د برابر څو ګناهګار وي به الله رب العزت د ګناهونو ټول معاف جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره همیشه دعاګانې کړې
نن چې کله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت باندې حمله کیږي، په ناموس باندې حمله کیږي، هغه په تقدس باندې حمله کیږي، په هر مؤمن مسلمان باندې لازم دي چې د ختم نبوت لپاره خپل ځان خپل هر څه د رب العالمین په دربار کې پیش کړي. نن انسان خپل مرګ یې کړی دی، نن انسان خپل محشر کې ودرېدل یې کړي دي، نن انسان د رب العالمین مخې ته ودرېدل ځان نه یې کړي دي. د حوض کوثر کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېدل ځان ته بشي یې کړي دي. کدی فراډ کوي، کدی دوکه کوي، کدی غلا کوي، کدی غلطي کوي، کدی هر څه کوي، ټیک ته دې ډېر ګناهګار وي. او چې کله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس مسله رااله، بیا په ده باندې لازم دی چې دی د هغې دفاع وکړي. مسلمان چې کله په مسلمان باندې وي بنیادونه ولته د روانول، لومبې په ده باندې دا محنت وکړو چې ده او د علماو چې کومه رشته ده هغه یې وله ډډه کړه. لکه څنګه په ونه باندې وینه لګي، دننه پکې وینه ولګي ټوله ونه ډډه شي. زه ونې ته ګورم ډېره مضبوطه ونه ده چې کټې کې ټوله وینو خوړلې ده. کرنګې د مسلمانانو او د علماو په منځ کې ربط دا چا ختم کړه؟ دا سلسله چا ماته کړه؟ دا لرېوالی چا راوستو؟ دا د ټول د اغیارو محنت دی لګیا دی. نن چې زما ستا بچې سوشل میډیا ته راشي نو ځان نه مفتي جوړ کړي، چې مونځ له راشي بیا په ټکي ککړ نه وي، قرآن ته کښېني غلط پلط سبق وایي. ډېر مې داسې لیدلي دي په سوشل میډیا نه، ډېرې ښکلې مسلې کوي. روژه کې مې دلته قرآن ته ناست وم، ټکي بیا نه شو ویلی، غلط ما به د هغه ځای نه وله اواز وله چې د خدای بنده له قرآن خو سم وایه. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت منقول له امام بخاری رحمت الله علیه یو حدیث نقل کړی دی، ادب المفرد کې راغلی دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واقعه نقل کړي چې پخوانو امتونو کې به پیغمبرانو ملګري وو، هغوی ته به حواریین وي، دوستان. د هغې دوستانو کې یو کس سپی ساتلی وه او دا یې ورته وي چې ډېر خواږه درانه ملګري مې را روان دي، غاپې به نه ګورئ. په خېټه کې یې بچي وو، ملګري رالل، سپی غلی وو، بچو یې چونکار اواز راته. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ان قریب زما په امت کې به داسې خلک راشي، داسې سفها بیوقوفان به راشي چې د خپل د ایمان د تاوان نه به خبر نه وي، زما د امت علماو پسې به لګیا یې پدې ردې به وایي. دوستانو عزیزانو، ما خو دا ته ووایي چې د اغیارو سره کښېنه، غیر مذهبه سره کښېنه، هندو سره کښېنه، عیسایي سره کښېنه، هر غیر مذهبه سره کښېنه، تپوس ترې وکړه چې ستا مذهبي پیشوا ګناه کوي که نه کوي. هغه درته وایي چې کوي، بد رد ورپسې وایي یاره انسان دی غلطي غوطي کېږي. نو تا ماله ولې مذهبي پیشوا به دې خوله کې راکړی دی، ولې ورپسې رضا بد ردې وایي؟ ستا زما د هغه رشته کې دومره درار راوستو چې نن ته راځې زما په ختم نبوت باندې حمله کې. زویم چې دا زما ذمهواري ده، وایي نه دا ستا ذمهواري ده، یو بل ته یې پاس کوو، په دې کې را ناصادر غلو وړو. دوستانو عزیزانو، داسې نه دي کوی پکار. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم قرآن نازل شوی دی، پای کې هیڅ شک نشته. الله رب العزت څه فرمایلی دي چې د الله رب العزت رسۍ مضبوطیا سره ټول په یو ځای باندې ونیسئ، تفرقه په خپل ځای کې مه راولئ، په خپلو کې مه راولئ، ټول متحد شئ، یو مسلمانان شئ. اغیار چې په تا حمله کوي دا ته مه ګورې چې دا د دې فرقې دی، دا د دې فرقې دی، دا د دې سړی دی، دا د دې نسل دی، دا د دې مذهب دی. نه نه نه، هغوی بس مسلمان دی. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې مبارکې ورځې شپې دي، په دې مبارکو ورځو شپو کې رب العالمین طرف ته متوجه شئ چې مسلمان چې نن سبا په کوم قهر کې مبتلا دی، په کوم مصیبت کې راګیر دی،
په کوم ازمایش کې راګیر دی، په کوم ګناهونو کې راګیر دی، په کوم دندل کې دی نښتی دی، رب العالمین دې د مسلمان حفاظت وکړي، رب العالمین دې د دین حفاظت وکړي، رب العالمین دې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس د ختم نبوت حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.